لغمان والي په نوښت جوړ شوي د کرونا پر وړاندې د مبارزې خیریه صندوق سره د دې ولایت یو شمیر مدني فعالانو او ځوانانو له لوري راټولې شوې پیسې تسلیم شوې. دغو ځوانانو چې له تیرو څو ورځو راهیسې له ځینو شتمنو وګړو او سوداګرو څخه اړمنو سره د مرستو د رسیدو په موخه پیسې راټولې کړې وې، نن د یو شمیر ځوانانو او مسؤلینو په شتون کې د کرونا پر وړاندې د مبارزې په موخه جوړ شوي خیریه صندوق ته تسلیم شوې، څو په لوړه کچه پرې د یو میکانیزم او د کمیټو له کړنو وروسته د کرونا ځپلو اړمنو سره مرستې برابرې شي. لغمان ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمیر مدني او فعالو ځوانانو نن د وري په 28مه نیټه له غرمې وړاندې د لغمان والي ښاغلي محمد اسف ننګ سره په داسې حال کې ولیدل چې پر مهال ځینو مسؤلینو هم شتون درلود. راغلو ځوانانو یادونه وکړه چې په هیواد کې د کرونا وایروس د خپرېدو سره سم یې له اړمنو او کرونا افت ځپلو سره د مرستو رسیدو په موخه لاس په کار شوي او په څو کاري کمیټو کې هڅې پیل کړي. دوی وایي د مرستو راټولولو، نظارت، د بېوزلو تشخیص او نورو کمیټو کې تر اوسه پورې یو اندازه پیسې راټولې کړي او ښه وبلله چې د دې ولایت والي په نوښت د کرونا پر وړاندې د مبارزې په موخه جوړ شوي خیریه صندوق سره یو ځای کړي څو د زیاتو اړمنو کورنیو او اشخاصو سره پرې مرستې وشي. دغو ځوانانو او مدني فعالانو یادونه وکړه چې د مرکز په شمولي 15 ګونو ولسوالیو کې د اړمنو پیژندنې په موخه کمیټه ټاکلې او تر اوسه پورې 2.5 کورنیو لیستونه چمتو کړي دي چې په دې کې بعد نظارت او تشخیص کمیټه جدي اړمن رابیل کړي. د لغمان د مرکز او ولسوالیو یادو ځوانانو 3,03,000 راټولې کړي افغانۍ د کرونا پر وړاندې جوړ شوي خیریه صندوق ته تسلیم کړي او ژمنه یې وکړه چې نور به هم شتمن اشخاص او سوداګر وهڅوي چې له اړمنو سره د مرستو په ترسره کېدو کې ونډه واخلي. د لغمان والي ښاغلي محمد اسف ننګ له دغو ځوانانو مننه وکړه چې د ښه نیت او احساس له مخې له اړمنو سره د مرستو رسیدو په موخه هڅې پیل کړي او د ولایت په کچه د کرونا پر وړاندې د مبارزې په موخه جوړ شوي خیریه صندوق سره به حقیقي اړمنو ته مرستې ورسیږي. نوموړي دغو ځوانانو ته لارښوونه وکړه چې د جوړو شویو کمیټو چارې دې لا چټکې، د نظارت او تشخیص کمیټه دې جوړه شي، لیستونه لا چاڼ او اړمن دې د یو میکانیزم له لارې ډیټابیس کړي. هغه دغه راز یادونه وکړه چې د حقیقي او هغو کسانو چې د کرونا افت له امله بیخي د نفقې لارې بندې شوي د کلي ملا امام څخه په مرستې غوښتنې سره د مرستو تر سره کېدو ته چمتووالی ولري. نوموړي د ځوانانو یادو کمیټو ته د تدارکاتي او خریدارۍ برخه کې هم لازمې لارښوونې وکړي. په دغه ناسته کې په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو باندې هم خبرې وشوې.